د کابل ټکي درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. کابل حکومت دی له جنګه لاس واخلي، واک دی طالبانو ته پرېږدي. اوس مهال چې د امریکا او ناټو په شمول ټولې نړۍ ومنله چې طالب د افغانستان اصلي مدافع دی، نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د بل په خلاف یا د بل په ګټه استعمال شي. په تېرو 20 کلونو کې ټولې نړۍ ته خپله برحقه داعیه څرګنده کړه. طالبان چې له تېرو 2 میاشتو راهیسې په تکتیکي ډول خوا او شا 200 ولسوالۍ تر خپل واک لاندې راوستي، ورسره سمې په مفتوحه ساحو کې په ښه ډول امنیت، سوله او ارامي راوستلې، او عام افغان ولس خپلې ورځنۍ چارې په خورا ښه توګه پر مخ بیایي. د دې ترڅنګ نن د عالي تحصیلاتو د کمیسیون لخوا یوه اعلامیه هم خپره کړې چې پکې خپلو ماتحتو د پوهنتونونو ادارو او پرسونلونو ته امر شوی ترڅو ټول تعلیمي مراکز بیرته فعال کړي. دا چې طالبانو زیات شمیر ولسوالۍ په خپله ولکه کې اخیستي او ترڅنګ یې زرګونه عسکر یا تسلیم کړي او یا یې هم ژوندي نیولي. په دې سره له یوې خوا د زیاتې مرګ ژوبلې مخه هم نیول شوې او له بلې خوا طالبان تسلیم شوي د کابل اداري نظامیان او عام ولس دې چارې ته ډېر زیات خوشحال دي. نو له دې وروسته به ښایي طالبان په ښاري ساحو باندې خپل تصفیوي عملیات پیلوي او ولایتي مرکزونه به تر خپل کنټرول لاندې راولي. خو که کابل حکومت پر خپل جګړیز دریځ لا هم ټینګ ولاړ وي او خپلو ساتونکو ته د درواغو وعدې ورکړي، نو له یوې خوا به ښاري خلک لږ تر لږه د جګړې له ویرې کډې کولو ته اړ شي، له بلې خوا که په ښار کې واوسي نو خامخا به له جګړې څخه متضرر شي. او په دې صورت کې به بیا هم د کابل حکومت پر خلاف عام ښاري وګړي راپاڅېږي او ورڅخه غواړي به چې واک طالبانو ته پرېږدي. ځکه چې کابل حکومت ښاري ساحو ته 20 کاله امتحان ورکړی، په ټولو ترسره شویو جنایاتو کې دغه ادارې لاس لرلی دی. لوړپوړي چارواکي په غلا، تښتونو او نورو جرایمو کې ښکیل شوي او دغه ډول اعمال یې ترسره کړي. د دې ترڅنګ افغان ملت خپل غیور تاریخ ته په کتو سره هغه څوک خپل زعیم ټاکي چې له یوې خوا مسلمان وي او له بلې خوا د دوی له دود، کلتور او عنعناتو سره د مقایسې وړ وي او د دوی له ټولو ارزښتونو، دین او نوامیسو څخه کلکه دفاع وکړي او ازادي تضمین کړي. خو کابل حکومت په هیڅ صورت د افغان ملت سالمه نمایندګي نشي کولای، بلکې په نړۍ کې د افغان ملت په تندي د تور داغ حیثیت لري. یا د ادارې د افغانستان غریب ملت د امریکا لپاره بمبارد کړل، د شپې وحشي چاپې یې پرې ووهلې او هر ډول وحشتونه یې پرې ترسره کړل. اوس که له دې وروسته د طالبانو له لوري په ښارونو باندې د حملو پلان نیول کیږي، نو کابل حکومت باید خپل تیر جنایات په همدې طریقه جبران کړي او ښارونه بې له جګړې طالبانو ته وسپاري ترڅو افغان ملت نور په امن کې شي او 40 کلن ناورین یې پای ومومي. که داسې نه وي نو په ښار کې چې څه پیښیږي مسؤلیت به یې د تیر او روان حالت په څیر کابل حکومت ته راجع وي. له بل خوا کابل حکومت د طالبانو پر وړاندې د قوت له اړخه هیڅ حیثیت نه لري، نه یې پر وړاندې تاب راوړی شي او نه یې هم اوس په څنګ کې نه امریکا او ناټو شته، نه د نړیوالو په کاذبو وعدو غولېږي، بلکې ټولې ساحې د طالبانو ته بې له جګړې پرېږدي. په تیر مذاکراتي بهیر کې هم طالبانو ته د یاد ادارې لوړپوړو چارواکو د ولسوالیو د نه نیولو او کمزورۍ پیغورونه ورکول چې اوس د جګړې د تیزېدو پړه هم پر دوی اچول کیږي. همداشان که وګورو د کابل حکومت تر واک لاندې ساحو کې تعلیمي مراکز، بې پرې بنسټونه او عامه تاسیسات د جګړې په مراکزو بدل شوي او سنګرونه یې پکې جوړ کړي. نو دا چې د دغه ډول جنایاتو مخه ونیول شي، غلا، فساد، چور، چپاول، جنایتکاری او ټورې ناخوالې له افغان ملت څخه کډې وکړي، پکار ده چې حکومت له جګړې لاس واخلي او د ټولو سیمو واک طالبانو ته پرېږدي.